ناروا ویني په لاس به منې کې د لاس طاقت دی نو په ژبه به منې کې د ژبې طاقت دی نو په زړه کې به بد وګڼو دا محفل به پرېږدي دلته الله وایي محفل پرېږده ورې او که د محفل پرې نه قودو دا ګناه کې همدقه شان دوی مبتلا وو او ته ګناه کې نه خو ته ورسره هسې ناسې نو الله رب العالمین وایي انکم اذا مثلهم ته به هم د قیامت په ورځ دوی سره پاڅه دا ډېر سخت حکم دی ګورئ په دې آیاتونو کې الله رب العالمین د منافقینو ذکر کوي او د هغوی د بد حال ذکر کوي او دا یاد ساتئ چې دین اسلام شریعت او دین لا نقصان چې چا زیات ورکړي دی هغه منافقین ورکړي دي ځکه د دوی ذکر الله بار بار کوي چې دینه بچ شي ګورئ دلته م الله په یو عجیبه انداز باندې د دوی نه د بچ کېدو الله بیان کړی دی چونکې دوی په داسې طریقه باندې خپل کردار ښکاره کو چې په ظاهر مسلمانانو په باطن کې کافران و سخت دشمنان د الله او د الله رسول نو الله رب العالمین وته یو د دوی د پاره د قیامت او د دنیا د استهزاء د پاره الله وته چې دوی ته یو زیر ورکړه د یو دردناک عذاب د یو خطرناک عذاب او بیا الله رب العالمین د دوی هغه پہچان او ښکاروالی کوي نو بعضې کارونه الله رب العالمین بد کارونه هغه الله دلته ذکر کوي چې دوی کار دا دی نو د دوی د دې کار نه به د دوی هغه بد خصلت هم بیانوي او ځان به هم ترې بچ کوي د دوی لومبی کار څه دی لومبی کار یې دا دی چې دوی د زړه یارانې دا د کافرانو سره کوي حقیقي ملګري ځان له کافران ګرځولي او دویم نمبر دا کوي چې دا کافران یې ولې ګرځولي دا دې دپاره چې د دوی په ذهن کې دا وي چې دا عزت او دا مقام او دا هر څه دا د کافرو سره دي الله رب العالمین د دوی د دې خبرې تردید کوي او الله دا واضحه کوي چې عزت کامیابی دا د الله سره ده عزت د الله سره دی عزت په دین کې دی عزت په اسلام کې دی عزت په دې کې نه دی چې د کافرانو مدح کوي او د کافرانو طور طریقې اختیارې چې زه په دې عزت من ښکارم او د کافرانو وضع قطع په ځان کې راولي چې په دې به زه عزت من ښکارم الله وایي په دې به ته بې عزته یې ټول عمر عزت دا د الله سره دی دا د دین کې دی دا په اسلام کې دی دا الله یوازې دلته نه دی ویلي دا په هر ځای کې ولله العزة الیه جمیعا بل ځای کې الله وایي بل ځای الله وایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون سورة فاتر کې الله دقه شان وایي چې عزت ورې دا په دین او په شریعت کې دی دا د کافرانو په دقې د هغوی په دې وضع قطع او د هغوی نه مه متاثره کېږي الله وایي او نن موږ هم چې څومره د زوال په لاره باندې روان یو د هغې وجه دا ده چې موږ او تاسو نن مرغوب یو د کافرانو د هغوی وضعه د هغوی قطعه د هغوی ټول نشست برخاست ملاسته ولاړه هر څه د هغوی دغه کړي نن موږ غلامان جوړ شوي غلامان الله وی غلامین اوزه زما تراشه عزت ما سره دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شام په سفر باندې روان دی بادشاہ دی او کله چې زینو خپل مزیدار دا پنسي او چتی کړی دی علنګ یو چت کړی دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ وسری دی او موضوع په یوګه چوری دی داسې
وتوی د شام خلکو سره ملاویږو سپر طاقت دی وسره ملاویږو سپر طاقت خو هغه نه دی خدای وی چې لوی طاقت دی او ډېر لوی دبدبه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته وی کو دا بل سوکو تا به دا غوی سزا نن لیدلې وه خو ته ډېر محبوب صحابي د رسول الله مبارک دې د وجه ته سنوې د کافرانو نه کو منګه کله متاثره شو نو بس بیا به موږ د دوی غلامان یو مال عزت اسلام را کړی دی اعزنا الله بالقرآن واعزنا الله بالاسلام زما چې نن دا څومره عزت دی مال دا قرآن را کړی دی مال دا رسول الله مبارک دی مال الله را کړی نو د دې خلکو نه زه نه مرغوب کېږم نو دقه الله دلته دام وایي چې دې خلکو نه مه مرغوب عزت د الله سره او بیا دریم نمبر آیات کې الله رب العالمین د دقې کافرانو د دې منافقینو بعضې بد کارونه چې هغوی کوي نو الله مؤمنانو ته وایي چې د دوی په بدو کارونو کې دوی سره ګوره کښېننئ دوی نه به پاسې د دوی به منع کوئ او کوم نکړه نو خیر دا خو داغه وخت صحابه خو ډېر وی خلکو خو قرآن خو قدیم دی د قیامت د ورځې پورې به وي نو الله د قیامت د ورځې پورې دا قانون جوړ کړ چې یو ګناه کیږي او تا د ګناه د لاس څنګه چې موږ ته د رسول الله مبارک دغه د ګناه مطابق هغه یو قانون جوړ کړی دی چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ناروا ویني په لاس به منې کېده لاس طاقت نو په جبه به منې کېده جبه طاقت نو فصله کې به بد وګڼو دا محفل به پرېږدي دلته الله وي محفل پرېږده وګورئ او که د محفل پرې نه قودو دا ګناه کې همدقه شان دوی مبتلا او ته ګناه کې نه خو ته ورسره هسې ناسې نو الله رب العالمین و انکم اذا مثلهم تبم د قیامت په ورځ دوی سره پاس دا ډېر سخت حکم دی ګورئ سخت حکم دی نن موږ وروڼو په خپل دغه کې به وګورو چې زمونږ خو هر څه خلک کوي دی دا زما لیډر دی او دا زما دغه دی هغه لګیایي په سمسو غول خوري موږ ورپسې الله وایي د قیامت په ورځ به ورسره انکم اذا مثلهم ته به مو همدغه شان د سره ولې نه منې ولې ته د براعت اعلان نه صاف حکم الله رب العالمین د قیامت د ورځې پورې بیان کړی دی او الله وی وسری شکل د قیامت په ورځ به د کافر سره الله وی پاسو ان الله جامع دا نن آیاتونه خو بل شان سخت یا کافر سره به د قیامت په ورځ پاسو ټول به په یو ځای پاسه بیا بل آیات کې بل خبره ده غلطه بیا بشر المنافقین زیر ورکا دی منافقانو تا بأن لهم بشک چی خبر دا دوی دا پارا عذابا علیما دردناک عذاب دے دا منافقین سوکتی اللذین دا کسان دی یتخذون الکافرین چی ولید دوی کافران اولیاء پا حقیقی زوستے بانے په مرګتیا باندې من دون المؤمنین مرګتیا خو به د مؤمنانو د نیکانو سره کې سوا د مؤمنانو نه مؤمنانی پریښي دي دغه کافرانو سره دوستي ده دا سره پاره عزت لپاره ایبتغون آیا دوی لټوي دوی طلب کوي عندهم دوی سره العزت عزت چې موږ به سربالا شو موږ به اوچت شو مونږ کو د دوی نه خوښ مونږ به بیک ولته لاړ شو وروستو به لاړ شو الله وینا فإن العزت بشک عزت لله جميعا ټول الله سره دی ټول رسول الله سره دی ټول په دین کې دی ټول په شریعت کې دی عزت او حقیقت دا دی وګورئ وقد نزل او پتاقی سر نازل کړی دی علیکم پتا سبانی فیل کتابی پدی کتاب کې دا حکم کم حکم ان دا حکم اذا سمعتم چکل تاسو اوره آیات الله آیات دا اللہ تعالی حکم دا اللہ تعالی یکفر بها چه انکارو کی اغوی سرا آئی حکم نے انکارو کی
ويستهزأ بها او ټوق و پوریو کیا چې د لا اله الا الله نم آزادو ما نو فلا تقعدوا نبکینه معهم دوی سرا حتی تدی پوری یخودو چې دوی مشغول شي فی حدیث غیره پبل خبره کې او کنت وسریوی نو انکم اذا مثلهم تم د دوی پشانی دا چا چې ټوکی وکړي تم د دوی سریشوی دا چا چې ګناه وکړه او ته پانسیدی تم د دوی سریشي د عمر ابن عبدالعزیز رحمهم الله زمانه وا شرابیان یې گیر کړل شراب اسکل ټولو لیلاګیاو د شرابو سزا اتیا دوری دی را باندې کړې یو پکې صوفي صاحبو هغه پکې ناسو چې ګیره کو را باندې پکړې وی چې زما روجا و روجا وی ولی وسره ناسوی ما هو په قران کې دا اوریدلی دي او د قران ماته دا حکم دی چې کله یو ګناه کیږي او هغه ګناه کې وسره تناسوی او پا نصیدی تی نو انکم اذا مثلهم تم دا وی پشانی نو د قران په نس باندې د دې فیصله کوم ورکه د لمتیا دوری ورکه انکم اذا مثلهم تبم د دوی پشانی او بیا چې د دوی پشان شي نو ان الله بشک الله تعالی جامع المنافقین جمع کون کلی د منافقین والکافرین او د کافرانو فی جهنم جميعا په جهنم کې ټوله بلې بد خصلت وورا الذین دا منافقان اغا خلق دی یتربصون چه انتظار کوي بكم پتا سبان دی دسه انتظار کوي فإن كان لكم فتح کچری تاسو ته کامیابی ملوشي فتح ملوشي مال غنیمت ملوشي من الله اذا الله د طرفنا نو قالوا دوی وی علم نکم معکم خطاس سری کار ادا دې کړه وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ او کشر کافرانو سره نصیبا صبر خوی کامیابی کافرانو ته ملوشي دا خو بس دغه خامخا کله کافر کامیاب او کله مسلمان نو قالو دا منافقان وی علم نستحوذ علیکم نو من قادر نو غالب علیکم پتا سباندی من قادر نو من غالب نو پتا سباندی او زمن کار سو ونمنعكم او من بچ کړي وې تاسو من المؤمنین د کافرانو نا کافر طبيعت تداسل مون خدا غوي سره مقابله کولیو مون پتا سو باندې قادر نو بلکې مون لګیاو اغوی من کول تاسو نه د مسلمانانو من کول د کافرانو دا چې مون من دا تاسو بچ دا مون غوی من کولو نو فالله الله تعالی يحكم فیصله بو کی بینکم پما بین تاسو کې یوم القیامت د قیامت پورزا خبم الله کار کی چې تخوا منافق وی کلا غسرا کلا د سرا سبارا روان دي لا اله الا ولا اله الا نه در کې رہی او نو در کې رہی سبب ورته نو ته خو نه یو وخت الله به زما فیصله کوم د قیامت یو وخت باندې کوم ولن يجعل الله او هرگز بالله نگرزی للکافرین کافران لرا علی المؤمنین فمؤمنان بان سبیلا غالب دا گوریات ساتا شرطبم کافر پا مسلمان اللہ غالب نگرزی یا خدا دا قیامت پورز یا دایا چی مسلمان بچرتم ختمی گنا او چی چیل ختم شو بیا با قیامت او یاد آیو چې چرته بم د باندې کافر غالب کیږي نه انتم الاعلون کو چر تاسو مؤمنان دي تاسو به اوچت یې ان کنتم مؤمنین کو چر تاسو مؤمنان یې نو دا بچرته ونشي چې ولن يجعل الله هرگز بال لون غرزی للکافرین کافرانو لا علی المؤمنین فمؤمنان باندې سبیلا سلارا سکامیابی سغلبی دا با اللہ چرتمون کی چی کافر با پا مسلمان بانے سربالا کی دا قیامت درو دے صدق اللہ مولانا سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین
یو بیمار دی دعا وته کې چې الله ول صحت ورکړي. نور څومره ستاسو زموږ بیماران الله یې ټول نصیحت کړي.